ارتداد نه مراد کفر نه ده. ارتداد نه مراد دلته دا ده چې سړی کله داسې چل په سړي باندې وشي چې کله په دین کې ګټه وګوري نو د دین ته دی راشي او ډېر خوشحاله وي. کله چې وګوري چې د دین کې خو تکلیف دی، د دین کې خو مشقت دی، د دین کې خو دا خبره هم شته چې پیسې راواخله د الله په دین یې ولګوه، جهاد دی، ته پکې چانده وکړه په دې جهاد کې، دې کې خو دا هم شته دی چې بچی ولیږه جهاد ته، بچی قرباني کا. دې کې خدا دی چې خپل ځان ته قربانۍ ته تیار کا، خپل بچی کو یتیمان کول، خپل ښځه کونډه کول هم پکې شته. دا دین موږ نشو کولی، تاوان موږ نشو برداشت کولی، مرګ ته موږ نه تیاریږو. دا څنګه دین دی؟ موږ خو ویل چې خالی جماعت ته به لاړ شي او منځونه به کوي او بیرته به خپل کور ته راځي، بچي به دي، خوشحالي به وي او خوراکونه به وي، نو او 5 وخته به جماعت ته ځي، مونځ کوي او راځي، بس همدغه به دین وي. موږ ته څه پته وه چې دې دین کې به اوس قرباني ته هم چمتو کېږي، په دې به اوس مال هم لګئ او په دې به اوس ځان هم لګئ، په دې کې به د شپې روڼول هم پکې شته دی، په دې کې هرې قربانۍ ته چمتو کېدل دي. دا کار ډېر ګران دی، دا زموږ د وسې پوره نه دی. نو یرتد د دې ته وایي چې ورو د دین نه شاته شي. کله وایي چې جهاد نشم کولی، کله وایي چې مال نشم لګولی، په دې کې تاوان دی، دا بله قرباني نشم کولی، بچی دین ته نشم وقف کولی، چې بچی زه دین ته وقف کما بیا مکتب او پوهنتون به څنګه شي، زه بچی ډاکټر جوړوم، انجینر جوړوم، قرآن پې نه یادوم، ځکه قرآن چې یاد کم دنه بیا سختدریز جوړیږي. دا بیا کور کې ماته وایي چې شرعي پرده وکړي، دینداري به کوي، بې حیایي به نه کوي، د کافرو په شان ته لباس به نه جوړوي، اخلاق به د کافرو په شان ته نه وي، او کور کې به موږ ته وایي چې تاسو دغه بې حیایي فلمونه او سریالونه او ډرامې مه ګورئ، تلویزیون په کور کې نه منمه، عیاشي په کور کې نه منمه. دا دې ته موږ تیار نه یو. یرتد منکم عن دینه. الله فرمایي چې کله تاسو داسې وکړئ دین نه شاته شئ نو الله به نور خلق راولي، هغه نور خلقو کې به شپږ صفات وي. اوس دا واورئ، الله رب العزت دغه صفات په موږ کې پیدا کړي. الله رب العزت د په خپل فضل او کرم سره دغه صفات په موږ کې پیدا کړي. دا هغه صفات دي چې نه زه په ځان کې ګورم نه بل کې ګورم، دا ډېر اوچت صفات دي، الله دې په موږ کې پیدا کړي.